سلامونه هاني کې هیلې مې ومنئ ملګرو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ او د صحت جامو کې به نغښتي وئ. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو په دې اړه ده چې څنګه کولی شو له یو جمیل اکاونټ څخه 14 چینلې جوړې کړو. یعنې تاسې کولی شئ چې هر یو اکاونټ په اتومات ډول ډبل کړئ یا تر 14 یا 14 پورې اکاونټونه ترې جوړ کړئ. ډیره یو اسانه طریقه ده، لکه څنګه چې تاسې په تمنیل کې وکتل، بالکل یوه زبردسته طریقه ده. 2021 کال کې دغه نوې طریقه په کروم اپډیټ کې اضافه شوې ده. تاسې کولی شئ چې اوس د جمېلونو جوړولو دومره زحمت ونه کړئ او په اسانه ډول په اتومات ډول دغه کومې جمیلې چې تاسې لرئ دغه ډبل کړئ. یعنې له هر یو څخه تر 2 څخه نیولې تر 15 پورې اکاونټونه جوړ کړئ یا یې ډبل کړئ. ګرانو دوستانو ویدیو نه اوږدومه، مخکې دې چې تاسې ته طریقه در وښیم. که تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو افغان ټیکنیکل ټیپس یوټیوب چینل ستاسې چینل دی. دغه چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل نښان ووهئ او آل انتخاب کړئ تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو تر تاسې پر وخت در ورسیږي. او لاندې کوم چې نور چینلونه دي دغه هم در سره سبسکرایب کړئ که خوښه مو وه. یو دغلته دی، دغه هم زما چینل دی، په دې کې به هم تاسې ته ټیکنیکل ویډیوګانې خپریږي. نو کله مو چې چینل سبسکرایب کړ اوس به راشئ، د هر څه د مخه به تاسې کروم براوزر خلاص کړئ. کروم براوزر مو چې خلاص کړ، ګرانو دوستانو دلته به تاسې یوټیوب چینل ورته ولیکئ. کله مو چې یوټیوب چینل ولیکئ، یوټیوب به له کروم براوزر څخه خلاص کړئ. نو تاسې هم کولی شئ چې یوټیوب مو چې کله ولیکه کلیک به پرې وکړئ، اوپن نیو ټیپ ان ګروپ، بیا به لاندې یوټیوب انتخاب کړئ. نو په اتومات ډول به دغه کروم خلاص شي. لومړی دلته دا ډیسکټاپ سیټ انتخاب کړئ تر څو کروم کې ستاسې یوټیوب خلاص شي. بیا به دلته تاسې پاس په دغه خپله لوګو کلیک وکړئ. دلته ګورئ ملګرو، دلته به تاسې کلیک وکړئ. زه اوس تاسو ته خپل چینل درښیم چې آیا رښتیا دي ما له یو اکاونټ څخه 14 جوړ کړي دي. نو تاسې ګورئ بره ملګرو ما 6 دانې جوړ کړي افغان ټیکنیکل ټیپس څخه، او دلته هم تاسې ګورئ چې ټیکنیکل زیار څخه مې 14 جوړې کړي دي. خپله وشمارئ. نو ملګرو که تاسې هم غواړئ دغه طریقه زده کړئ او له یو اکاونټ څخه تر 14 پورې چینلونه په اتومات ډول جوړ کړئ، نو ویډیو مکمله وګورئ. دوستانو بیا به دلته تاسې په دغه کونج کې په خپل د چینل لوګو باندې کلیک وکړئ. لاندې به دلته په سیټینګ کلیک وکړئ. سیټینګ ته چې کله راغلی نو دغه خپله لوګو به لږه رانږدې کړئ. دلته لیکلي دي چینل سټیټ اینډ فیوچرز، بیا لیکلي دویم اډ اور منیج یور چینلز. چینلز نه نو تاسې مطلب واخلئ چې چینلونه غواړي. دلته به په دویم تاسې کلیک وکړئ. کله چې تاسې د لومړي ځل لپاره دلته راځئ نو دلته په دغه مینس کې لیکلي د اډ اور منیج په ځای لیکلي ګریټ یور چینل، ګریټ چینل لیکلی وي. نو ما اوس ترې جوړ کړي دي، یعنې آخري حد پورې مې رسولي دي. تاسې به په دغه کلیک وکړئ. کله مو چې په د منځني کلیک وکړ لږې شیبه انتظار به ورته وکړئ. ګورئ دوستانو ما جوړ کړي ترېنه نو ګریټ چینل یې ما ته ولیکل. نو تاسې به په دغه ګریټ چینل کلیک وکړئ. دلته لیکلي چې برنټ اکاونټ نیم، د اکاونټ نوم به ولیکئ.
مثلا زه لیکم چې زیار مو چې ولیکه بیا به دلته په ګریډ کلیک وکړئ. نو دوستانو ما آخري حد ته رسولي، دلته ما نه نمبر غواړي. نو شاید تاسې نه یې هېڅ ونه غواړي. زه تاسې سره ژمنه کوم چې ما کله خپل لومړی ټیکنیکل زیار څخه جوړول نو یو نمبر یې ما څخه ونه غوښته، صرف په ګریډ چینل کې راته ټولې جوړې شوې. نو دلته به تاسې خپل نمبر ورکړئ. مثلا زه اوس خپل نمبر ورکوم، تاسې څخه یې نه غواړي خو ما یو ځل جوړ کړي دي، ما نمبر هم ورکړی دی، شاید قبول یې هم نه کړي. ګورئ دوستانو دغه نمبر یې هم قبول نه کړ. نو په دغه طریقه تاسې کولی شئ چې خپل چینلونه ډېر کړئ، له هر چینل څخه ډبل چینلونه جوړ کړئ. او کله چې 10 شول بیا دلته راشئ، ستاسې نه نمبر غواړي. نمبر مو چې کله ورکړ په کانټینیو کلیک وکړئ، بیا دلته تاسو ته کوډ راځي. کله چې کوډ راغی هغه دلته ورکړئ، کار به ختم شي.